ننګرهار کې قومي مخورو دیني علماو او ځوانانو د پاکستاني صهیونیستي رژیم له لوري د ملکي وګړو په نښه کول او بمبار کول یو ستر بشري جنایت وباله. د پشایانو ټولنې مشر او دیني عالم مولوي محمد ظریف نورستاني وایي د پاکستاني پوځي رژیم له لوري د ملکي وګړو په نښه کول یو ستر بشري جنایت دی او په ملګرو ملتونو نړیوالو غږ وکړ چې دغه صهیونیستي رژیم د جنایتونو په اړه دی خپله چوپتیا ماته کړي. رد الظلم په نوم باندې چې کوم امارت اسلامي په هغوی باندې تعقیبي حمله وکړله، انتقام یې واخیستلو، دا شرن زموږ حق مو او دا د ولس دفاع مو او دا د ولس عزت مو. د ملل متحد باندې آواز کوم چې هغه حقوق بشر والا چیرته دي. نن چې زموږ دغه بېګناه ماشومان شهیدانېږي، زموږ چې دا زنانه شهیدانېږي، آیا دا حقوق بشر نه دی؟ آیا دا انسانان نه دي؟ آیا دا وګړي نه دي؟ آیا دغه د ملت یو برخه نه وه؟ نو دی وجنه هغه ملل متحد باندې आवाज کوو چې تاسې د دغه ظالمانو د دوی لاسونه لنډ کړئ. د ننګرهار ولایت په چرګام ولسوالۍ قومي مخور پیر نوراني وایي د پاکستاني پوځيrژیم ملېشې له افغان دفاعي ځواکونو سره د مخامخ جګړې د ناتوانۍ له امله ملکي ځایونه په نښه کوي چې د عمل د ټولو انساني، اسلامي او نړیوالو اصولو خلاف او بزدلانه عمل دی. ګوره په تاریخ کې چې د خاورې ته چارچا په بد نظر کتلې دي، سپک ذلیل او رسوا وتلی دی. دوی که په خپل نه پوهېږي د علماو نه د فتوا وغواړي چې د یو اسلامي نظام باندې او په یو اسلامي خاوره باندې بدون د کوم دلیله تجاوز، ظلم او زیاتی کول چې دی آیا دا روا دي که نه؟ آیا که په دې وخت کې دوی ته مرګ راشي د دوی مرګ به څنګه وي؟ نو افغانان چې د خپل مال او ناموس نه چې دفاع کوي دا د دوی حق دی، ځکه پیغمبر اسلام فرمایي من قتل دون ماله فهو شهید. څوک چې د خپل مال او د ناموس په حق کې غشو هغه شهید دی. د ننګرهار د رهنور ولسوالۍ او تنځوان رحمت سلطان د پاکستاني پوځي رژیم په وړاندې د افغان میړنو ځواکونو د انتقامي او رد ظلم عملیاتو ستاینه کوي او وایي ولسونه چمتو دي چې د دغه جابر او وجر نظام په وړاندې د خپلو زړورو ځواکونو سره څنګ په څنګ وجنګېږي. لس 12 ورځې مخکې چې پاکستان کوم ګردکس باندې مطلب حمله کړې وه چې هغې کې تقریبا 21 کسیزه کورنۍ وه او مکمل تقریبا 18 کسان د منځه لاړل. نو دا اسلامي امارات چې کوم مطلب عملیات روان کړل پاکستان باندې د انتقامي عملیاتو دا د دې حق و. د یادونې وړ ده چې افغان امنیتي ځواکونو د انتقامي او د ظلم عملیاتو کې د پاکستاني پوځي رژیم لسګونه عسکر وژلي، لسګونه یې ټپن کړي، یو شمېر پوستې په بشپړ ډول له منځه وړي او دغه راز ګڼې سپکې او درنې وسلې او مهمات هم د امنیتي ځواکونو لاسته ورغلي دي.